سلام. تاسو ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندور سیټینګ دروښایم. د هغه سیټینګ په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې د خپل انټرنیټ پیکیج مو بچت کړئ. که چیرې تاسې په خپل موبایل باندې ډیټا آنه کړئ او د ورځې له تاسو څخه 2 یا 3 جی بي انټرنیټ مصرفوي، نو اوس به زه تاسو ته یو داسې خوندور سیټینګ دروښایم چې د هغه سیټینګ په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې ورته یو اپلیکیشن وښایئ چې دغه اپلیکیشن باندې د ما سره ډیټا آنه شي یا د په دغه اپلیکیشن باندې ما سره ډیټا نه آن کیږي. نو دا څنګه کولی شو؟ نو زو د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې لومړی چې دی تاسې به سیټینګ خلاص کړئ، بیا به تاسې په کنیکشن باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسې په ډیټا یوزیج باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسې ډیټا سیور دا به آن کړئ، بیا به تاسې لاندې الاو اپ ډیټا سیور آن دلته به تاسې کلیک وکړئ. نو دلته نه اوس تاسې کولی شئ چې په کوم اپلیکیشن باندې تاسې ډیټا آن کړئ او په کوم اپلیکیشن باندې تاسې ډیټا آف کړئ. نو زه غواړم چې ما سره فیسبوک باندې ډیټا آن شي، نو دلته به تاسې دغه چک ولګوئ. زه لاندې غواړم چې په یوټیوب باندې هم ما سره ډیټا آن شي، نو دلته نه تاسې په یوټیوب باندې هم کولی شئ چې هر یو اپلیکیشن تاسې غواړئ چې په هغه باندې ډیټا آن شي، نو تاسې دلته نه کولی شئ. د دغه ټریک په کولو سره تاسې کولی شئ چې خپله 40 یا 50% ډیټا مو بچت کړئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د سره لایک کړئ، ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ نو ماته ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.